الحمد لله حمد الشاكرين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه خير صحب وآل. الاستفتاء یو محترم رور پوښتنه کړې ده کچیر مسبوق د امام سره د روژې په میاشت کې د وترو په دریم رکعت کې شریک سوی وي، دعاء قنوت ال امام سره ویلی وي، او یا مسبوق د امام سره د دریم رکعت په رکوع کې شریک سوی وي فقط، او دعاء قنوت ال امام سره نه وی ویلی، چې کله مسبوق مابقي المنذ راګرځوي نو آیا دوهم وار بیا دعاء قنوت ویل غواړي په اخر کې او کنه؟ حامدا ومصليا الافتاء بتوفيق الله تعالى. محترمه باید تاسو د پوښتنې په جواب کې ووایو چې په دغه مسأله کې دوه صورتونه دي. اول کچیر مسبوق د امام سره د وترو په اخري رکعت کې شرک سوی وي او دعاء قنوت ال امام سره هم ویلی وي، په دغه صورت کې چې مسبوق مابقي المنذ راګرځوي دوهم وار بیا دعاء قنوت ویل نه غواړي، ځکه دلته دعاء قنوت ویل شوی ده حقیقتا. دوهم صورت کچیر مسبوق د امام سره د وترو په دریم رکعت پر رکوع کې شرک سوی وي فقط، او دعاء قنوت ال امام سره نه وی ویلی، نو چې کله مسبوق مابقي المنذ راګرځوي بیا دعاء قنوت ویل نه غواړي، ځکه دلته دعاء قنوت ویل شوی د حکما په اتباع د چا سره د امام سره. هذه المسأله كما في رد المحتار جلد نمبر اول 394 صفحه مكتبة البشرى. د غرنګ دا مسأله په محيط البرهاني جلد نمبر 202 صفحه مكتبة الدار القرآن. د غرنګ دا مسأله په تاتار خانيه جلد نمبر 2 صفحه مكتبة انوريه. د غرنګ دا مسأله په خلاصة الفتاوى جلد نمبر اول 101 صفحه مكتبة نانا صاحب. غرنګ دا مسأله په زاد الفقه 90 صفحه مكتبة رحمانيه. غرنګ دا مسأله په فتح القدير جلد نمبر اول 304 صفحه مكتبة حبيبيه. غرنګ دا مسأله په فتاوى السراجيه 115 صفحه مكتبة دار العلوم ذكريه. غرنګ دا مسأله په بحر الرائق جلد نمبر 2 صفحه مكتبة حنفيه. غرنګ دا مسأله په فتاوى حكميه جلد نمبر 2 صفحه مكتبة جامعة دار العلوم حكميه. غرنګ دا مسأله په فتاوى رحيميه جلد نمبر 204 صفحه مكتبة دار الاشاعات. هذه المسألة كتبه مولي محمد اكرم ذاكر او مولي محمد موسى روحاني او مولي حمد الله حمد، متخصصين جامعة قيومية شمن. والله اعلم بالصواب.